بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د رحمت الله صاحب په دعوت باندې مریم دو ته راغلو چې پېښور نه 15-20 کیلومتره لرې دی. نو دا خدای له فضل سړی دی او دا تاسو د دې شي دلته د سکول دی. نو زه خو د دې خلکو زیات احترام او عزت په دې کوم چې دوی قومونه جوړوي. نو دا توقع کوم چې په دې مندرو جوړولو کې موږ سره مرستیال شي او چې موږ یې دونه راغوښتي وو 4 بجې راوتي د کورونو پر روډونو جوړې یا روډونه چېرته بند وو، موټر ویم بنده وه. نو لږ دوی ته تکلیف وشو، زموږ د راتلو کې انتظار یې وکړو. ملګري خو لاړه څه دغه ته مانځه ته چې کوم ناست دي، نو دا موږ ته متنګوش دي، زموږ په مېلمستیا باندې زموږ په مینه باندې ککړ دي. ما تاسو سره د ماندورو دا تاریخ مخکې بیان کړی دی، بیا مې درته بیان کړی چې ماندوري د سیدانو یو ډله ده. دا سادات دي. ما په دې باندې ډېر چیلنجونه هم قبول کړي دي او بیا هم قبول ته تیار یم. خو که څوک وایي چې یاره دا سادات نه دي، نو بیا بل څوک هم سادات نشته، ځکه چې د دوی شجرې شته، نو ایم شجرې شته، خو بیا د نیکیان نشته. ما سره ثبوت کې نیکیان دي، که په افغانستان کې احمد شاه بابا او نار شاه بابا دی، او که په ټل کې محمود شاه بابا او ماندرو بابا دی، په کوواټ کې که بیا ماندرو بابا دی، که دغه شان بیا په دغه کې سید دوست محمد شاه ماندوري بخاري دی، په لاچی کې بیا د دوی کلي شته د دوی په نومونو. دا ډېر وسیع او عریض. بیا دلته کې په پېښور کې تاسو لیدو چې مریم زو ته موږ راغلي، دا ملګري راته ناست دي په درناوي باندې. بیا دلته کې د باجوړ نه کوم ملګري په پېښور آباد دي، ډېر په ښه پوزیشن دي، کاروباریان دي او کاروبارونه کوي. بیا داسې دی چې په د نوښار په دې ډاګی کې، په زاخیلو کې، په پیرپی کې، په اورمڼو پېښور کې کافي ماندوري دي. او په ترناب کې بیا په نوښار کې نو شیره کلان کې خو د خدای فضل دی چې عمر له ماندورو ته یو د مشر ورور حیثیت حاصل دی. د نوښار مشري ده، که د ډي آر سي ضلعي چیرمني ده، او که د نوښار د جرګې مشري ده، که هغه د الیکشنو کې د پردو ولګو د خپل ولګو نه پاس کېدو خبرې دي. بیا په نوښار کې که سیاسي تنظیم جوړېږي، که سماجي جوړېږي او که معاشرتي جوړېږي. دا چې شهر جمعیت سرفراز صاحب د جمعیت علماء اسلام ډېر لوی سړی پاتې دی، امان الله خان، ممتاز خان، دا چې داسې راوالې، نو که د یو کس نوم ولرم، دا ډېر خیراته ذهن نعیم خان دي، ډېر خیرات ذهن خلک دي. بیا ورپسې داسې په ایسوړو کې چې د دمزور سره چوخ دی، هغې کې ډېر ماندوري دي. بیا ورسره ډېر غټ کلي چې شاپخیل او کوکخیل په نظامپور کې دي. بیا ورسره په خیشکو کې ډاکټر ممریز دی، پوره محله ته محله ده. بیا په کلیاس کې ماندوري دي چې اجاز صاحب وغیره دي، دا یې ډېر لوی خاندان دی. بیا داسې په مردان په سوګیا کې او د مردان په مختلفو کلو کې دونه ډېر دي چې دوی هم کېدای شي که دوی دغلته الیکشن وکړي نو د ماندورو په نوم باندې دغلته قومي او صوبایي حلقه ګټلی شي. بل دا یې دغلته چیمبر اف کامرس صدر چې دی، هغه ماندوري دی. دغلته د عثمان انډسټري صدر ماندوري دی، د تاجرانو صدر ماندوري دی، جنرال احسان الحق ماندوري دی، د سګرټو والا کارخانهدار چې په مولیانو یادېږي. دا ماندوریان دي. ماندوریان چېرته په مولیانو، چېرته په قاضیانو، چېرته په شیخانو، چېرته په نورو نومونو یادېږي، خو بدقسمتۍ نه چېرته په نورو قومونو یادېږي، ځکه چې کوم خلک له اقتدار لاړ شي. دوی خو 1500 کاله دلته دلزاکو سره مشترکه اقتدار کړی. دا د دلزاکو هغه برین واش به دوی کولو، ای به کتونو فتح وکړه، برین واش به یې دوی کولو. دوی 1500 کاله دلته چا حکومت نه دی کړی، په زموږ په دې علاقو په پښتونخوا دلته دلزاکو او ماندورو کړی دی. نو که بیا بره وزرو په بره په باجوړ کې عطاالله صاحب اکثر خبره کوي، ډېر زیات دي. خو زه بیا په دې باندې ویاړ کوم، فخر کوم چې ما سره داسې رحمت الله صاحب، د دوی بچي، د دوی وروڼه، د دوی د خاندان دا ملګري میلاو شو. موږ خو یو کس پسې ځو، دوی راته بیا هم ډېر ګڼ تعداد چې ورسره په خوږه کې میلاو شو. خو زه خلکو ته یم چې زه یو چې ما سره یو صفر ولګېدو، دریا خان نو موږ لس شو، چې ما سره زید عثمان ولګېدو موږ سل شو، او چې ما سره بل صفر ولګېدو نو موږ ورسره زر شو، د عطاالله صاحب په شکل کې. نو د دې خلکو قدر وکړئ. وروره دی خو د شورکوټ نه ډیوټۍ نه را رواني او دلته میټینګ راوختې، چې دې سترګې وګورم نو هغه سري. نو زه ورته یم عطاالله صاحب دا چشمې وباسه. هسې نه موږ ویل ورته ویښ یو، هغه ودې په سموار نه وایي، ولې زموږ د اړیکې بیا ځای له نه راځي. نو عطاالله صاحب دونه ستړی کوي، دونه ستومانه کوي، نو صرف ستاسو پاره کوي. ماندورو لغونتې راویښ شئ، یو بل سره ورولۍ جوړې کوي،
د صنعتونو ته راشئ، سمال انډسټري ته راشئ، کاروبارونو ته راشئ، د دنیا 99% پیسې دې کې دي. نو زه تاسو ته بیا وایم چې ستاسو هغه دور را روان دی. زه چې کله ګرځېدم نو ما ته دویم ماندورې نه ښکارېدو، او چې کله بیا روان شم د خپل کلي نه، ما جوړ نوښار کې چې کلي ته تلم نو په غټو 15 کلو کې مونږ معلوم کړو، په شپېتو ورته واړه کلیزاب کې شپېتو کلو کې مونږ ته ماندوري معلوم شو. دا د چا برکت دی؟ دا د عطاالله شاه صاحب برکت دی، دا د زید عثمان برکت دی، دریا خان برکت دی. خصوصي لرم چې ما اوس مورچې جوړې کړي، ما کلاګانې جوړې کړي په مریمدو کې، د ما کلا ده د دې ملګرو په شکل کې، رحمت الله صاحب په شکل کې. دوی به مونږ له دا علاقه سرچ کوي انشاءالله چې آینده راځو نو دلته په لساتو کلو کې ما نه دوی د شیخانو، د قاضیانو، د ملیانو په نوم چې کوم دي مونږ له به ډېره ډېټه راکړي، ډېر معلومات به یې راکړي. نو تاسو هم چې چرته ماندوري نو د بل په نفرت نه، د بل په مینه رایوځای شئ. که یوسفزی دی او که خټک دی او که محمدزی دی او که بنګش دی، زما احترام کړی دی، زما عزت یې کړی. دا نه چې ما له سیری راکړي، سیری له زما خلک راغلي چې څونه قومونه دي. ځکه زه د 1080 کاله مخکې دلته زما وجود دی، نور قومونه دلته 500 کاله پس راغلي، مخکې راغلي. نو زما 500 کاله دلته حکومت کړی او که دلته راغلي نو ما د ورورولۍ، د اسلام ولۍ، د انسانیت په توګه د خدمت کړی. زما او د هغوی د امین اوسه پورې برقرار ده. خو زه د دلزاکو ته هم وایم چې دا ورورولۍ د ماندورو سره نورې پخېږي، د ماندورو ته هم وایم چې دا دلزاک د خپلې سینې سره راجوخ کړي. که دې کې ځپلي نو کاروبارونه ورته وښیي، علمونه ورته وښیي، ځکه چې دا د پښتنو هغه شمله ده، دا د پټکي هغه شمله ده. او دلزاکو به د پټکي په ځای اکثر کفن په سر تړلی و، ځکه چې نه کلا جوړه کړې، نه محل جوړ کړی، نه چېرته ټیکس لګولی، او نه چېرته ډمې ګډې کړي، نه شرابونه څښي. د الله ولیان دا ځکه خو ورته اکثر شیخان وي، که شیخ آدم دی او که شیخ علي دی او که شیخ یوسف دی او که شیخ احمد دی او که شیخ تپور بابا دی. دا ټول چې دي دا د الله ولیان دي. خدای دې ښاد او باد ساتي ټول انسانیت، ټول مسلمانان، ټول پښتانه. خو دلزاک دې پکې بیا ماندورو سره ښاد او باد ساتي. والسلام.